د خیبر پښتونخوا 400 صدریاب سره تعلق لرونکي قبرونه بڼوي په خپل وینا کې څه وایي راځئ چې واورو. السلام علیکم. زما نوم التاب دی او زه د صدریاب اوسیدونکی ما صدریاب شیخ کلي. موږ د قبرونو دا کار کوو او دا د ملګرو راوستي وو دلته کې د ګل آباد ته دوی دا قبر او دا موله وبڼوه. د دې نه علاوه موږ د ډیکوریشن کار کوو، د دې کیارو د ابشارونو هر قسمه د ډیکوریشن کار کوو. د دې په دې ځمکو باندې قالینونه کوو، د دې نه دا ډیګانې د چمنونو کې د دې کارونه کوو، هر قسمه بنګلو کې د دې کار کوو. د دې سیند د دې کاڼي نه د کاڼي کې خو دا سپین کاڼي کې چې کوم دی نو دا یو 3 قسمه کاڼي راځي. یو د سیند خپل کاڼي سپینه او 2 قسمه چې کوم دی نو دا په دې ماشینانو باندې جوړیږي. یو د غره نه هغه بکرې راځي د هغې نه جوړیږي په دې کونونو کې. بله چې کوم دی نو دا ماربل چې دی د دې دا سکریپ چې دی دې نه دا میده کوي او هغه دې کونونو ته اچوي، د هغې نه بیا ګول کاڼي جوړیږي. دا کوم ستاسو چې مخامخ دی دا کاڼي ته جوړیږي. دې کې دا تور او دا ګولډن چې کوم دی نو دا د سیند کاڼي دی، د صدریاب سیند کاڼي دی. نو بس دغه موږ لګوو دې کې دا هر قسمه د دې نه ډیکوریشن کوو، په دې قبرونو باندې لګوو او آبادو کې هم لګي، دا دیوالونو کې هم لګي. دې کې بیا هغه سیزونه دي د هغې خپله، نو دیوالونو کې هم لګي. د دې نه په هر یو شي باندې د دې ډیکوریشن کېږي، ښه مزېدار، ښه اعلی. یاره جي دا خو موږ چې کوم دی نو دلته کې د خپل ملک کې هم ډېر ګرځېدلي یو، لکه دا کوواټ شو یا سوات شو یا داسې چې دی نو تر د پنډۍ اسلام آباد داسې تر د مري او افت آباد او دا ټول ځایونه دې کې موږ ګرځېدلي یو. او د دې نه علاوه چې کوم دی نو بهر ملکونو کې چې دی هغې کې موږ دغه ته تللي یو انډونیشیا ته، او د انډونیشیا دلته کې یو سفارتخانه وه په اسلام آباد کې، په هغې کې ما هغوی د ډېر د ډیکوریشن کار کړی د دې کاڼو نه، او د هغې په وجه باندې بیا هغوی موږ چې کوم دی نو د ډیکوریشن په دې کار کې هغوی بیا موږ پرېبوتلو دغه ته انډونیشیا ته. نو هلته مې ولې دا کار کړی ډېر. بیا د حالات خراب شو، هغه کرونا راغله، د کرونا په وجه باندې بیا موږ راغلي. اوس بیا ما ته دغه کوي چې یاره تاسو هلته کې راشئ موږ له کار مار وکړئ. یوازې په یو قبر باندې دا کوم قبر چې موږ وکړو دا ستاسو مخامخ دی، نو په دې باندې خو دا نن ټوله ورځ کې ما دا یو تیار کړ. او دې کې چې کوم دی نو ساده قبر وي، هغې باندې دې ته د ډیکوریشن قبر وایي. دې کې ساده قبر وي، هغه صرف په دې سینه باندې کاڼي لګي او ګیر چاپېره بلاک وي. نو هغه د ورځې 2 هم تیارېږي په یوازې باندې. رابطه کولی شئ موږ سره. زموږ د رابطې نمبر دی 0310 970 39 46. کو په خپلو آبادو کې ډیکوریشن د کاڼو په ذریعې کول غواړئ یا په مقبره کې خپلو مشرانو قبرونه بڼول غواړئ نو د التاب لالا سره رابطه کولی شئ. تعلق د 400 سردریاب سره ساتي. په سکرین باندې د موبایل نمبر ورکړی شوی دی. وایس اپ پاکستان، خیرخوا نیوز، خیبر پختونخوا 400 امین جان کلی، دو صحرا.